مشترک لکه د یو روح او بدن یو. د اتاتورک شفاخانه 200 بستره لري، 160 بستره داخله او 40 بستره د جراحي برخه ده. د داخله برخه کې مختلف واردونه موږ لرو، تقریبا له OPD څخه نیولې یعنې تقریبا د ورځې 300 الا 400 حتی تر 500 پورې سراپا یا OPD مریضان دلته مراجعه کوي. همدارنګه د عاجل بخش موږ الحمدلله فعال لرو. د اسهالاتو لپاره یا د CDD وارډ لرو، هغلته د مریضانو لپاره خدمات وړاندې کیږي. همدارنګه د ARI یا سینه بغل یا نیمونیا لپاره موږ وارډ لرو. د ICU وارډ لرو، همدارنګه ساري یا انتاني مریضانو لپاره موږ وارډ لرو. همدارنګه نوزاد وارډ ده، عمومي وارډ د تغذي مریضانو لپاره هم دلته وارډ موجود ده. او هغه مریضان چې د بستر وړ نه دي، د تغذي مریضان د هغو لپاره موږ OPD سم خدمات هم وړاندې کوو. او د واکسین برخه هم په شفاخانه کې فعاله ده. همدارنګه تشخیصیه برخه کې موږ الحمدلله پوره امکانات لرو. لابراتوار دی موږ الحمدلله ښه مجهز او فعال ده. د اکسرې برخه، د الټراساوند برخه، همدارنګه د بانک خون یا د وینې بانک هم فعال ده. او دې برخه کې انشاءالله خدمات د ټولو هیوادوالو لپاره وړاندې کیږي. په جراحي برخه کې جراحي عمومي د اطفالو ده، چې هغلته هم د موږ عملیات خانه ماشاءالله ښه فعال او ستاندر ده، چې د هیوادوالو لپاره د هغو کوم مریضان چې مثلا د موږ د شفاخانې مربوط دي، د هغو لپاره خدمات کې وړاندې کیږي. جراحي برخه کې موږ مختلف مریضان نیسو، چې له نیورو سرجري نه نیولې تقریبا توراسیک سرجري، ابډامن سرجري، کنجینیټل انومالیانې او کوم مریضان چې د موږ د شفاخانې مربوط دي انشاءالله هغه ټول ډاکټر صاحبانې په خدمت کې دي. د کال په جریان کې تقریبا د اتاتورک روغتون ته 98,000 شاوخوا کې سراپا مریضانو یا OPD مریضانو مراجعه کړې ده. او همدارنګه تقریبا 14,500 شاوخوا کې مریضان بستر سوي دي. او کوم عملیاتونه چې سوي دي تقریبا 1500 په شاوخوا کې غټ عملیاتونه سوي دي، او 200 په شاوخوا کې واړه عملیاتونه د تکړه با تجربه او ټرینر استادانو لخوا نه اجرا سوي دي په اتاتورک شفاخانه. وطن زمونږ د یو مونږ د خپل وطن یو. موږ ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوو چې په اتاتورک روغتون کې تقریبا د کال په جریان کې تر 98,000 پورې سراپا مریضانو یا OPD مریضانو دلته مراجعه کړې ده. او تر 14,500 پورې مریضان له موږ سره بستر سوي دي او بیرته له معالجې او ښې تداوي نه وروسته رخصت سوي دي. او همدارنګه هغه مریضان چې جراحي ته ضرورت لرل، په هغه کې تقریبا 1500 په شاوخوا کې د موږ غټ عملیاتونه د با تجربه او تکړه استادانو لخوا نه په موفقانه شکل سره باندې سرته رسیدلي دي او مریضان بیرته خپلو کورو ته رخصت سوي. او همدارنګه تر 200 پورې مریضان چې واړه عملیاتونه یو هغه هم په ښه شکل باندې د موږ د با تجربه استادانو لخوا نه اجرا سوي دي او په ښه شکل باندې سرته رسیدلي. او ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوو چې تاسو په خپلو دولتي شفاخانو باندې اعتماد ولرئ. انشاءالله د موږ با تجربه استادان او ټول پرسونال د تاسو په خدمت کې ده، او خدای پاک دې مشکلات نه پیدا کوي. انشاءالله موږ ټول په خدمت کې. وطن یو، وطن زمونږ د یو مونږ د خپل وطن یو. وطن زمونږ د یو مونږ د خپل وطن یو.